د درس قرآن د قرآن د شروع ناړو بنې اصول القرآن علما بیانې مفسرین. نو په دې وجه باندې اصول القرآن چې قرآن شریف کې مهارت پیدا شي، بصیرت پیدا شي، نو مختصر طور سره اصول القرآن بیانوم. او دې کې ړومبنې عنوان هغه د فضائل قرآن چې قرآن شریف ډېر یو عظیم الشان کتاب دی. علما فرمای کلام الملوک ملوک الکلام، د بادشاہانو خبرې دا د خلقو د خبرو بادشاہي کوي. کلام الملوک ملوک الکلام، د خلقو د خبرو بادشاہي دا د بادشاہانو خبرې کوي. نو په دې وجه باندې الله جل شانه مالک الملک دی، د ټول عالم بادشاہ دی. نو دغه شان یې قرآن شریف او دا کتاب دا کلام الله دی. نو د کلام الله د دې قرآن شریف فضیلت هم ډیر زیات دی. نو قرآن شریف نا یو څو آیاتونه درته د فضیلت القرآن باره کې بیانوم. الله جل شانه سورۃ نساء 113 نمبر آیات کې الله فرمایي وانزل الله عليك الكتاب والحکمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله فرمایي تا باندې الله جل شانه کتاب نازل کړی وعلمك ما لم تكن تعلم، او الله جل شانه تا علم داغه سيزونو درکړی دی چې تا سره داغي علم نو. او وکانا فضل الله عليك عظیما، تا باندې د الله جل شانه احسان او فضیلت او فضل او کرم ډیر زیات دی. وکانا فضل الله، نو فضل الله نه مراد قرآن شریف دی، وحدا او نبوت دی. په دې وجه باندې عبد الله ابن عباس فرمای رضی الله تعالی عنهم چې وکانا فضل الله عليك عظیما ای بالنبوت، تا ته چې الله جل شانه نبوت درکړی دی او نزول د قرآن یې کړی دی او تا نه خپل رسول جوړ کړی دی، نو دا تا باندې د الله ډېر لوی احسان دی.